هغه پښتانه دي چې یوه خبره وکړي دوزخ ته هم در سره ځي. راځئ دا ځل شاسوار بیا څه کړي دي، ولې په تبلیغ پښیمانه شوی ده؟ راځئ دا ویډیو را څه تر پای وګورئ. په سلامونه مو هرکلی علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ تر څو حقایق څه دي، ولې شاسوار له تبلیغ نه پښیمانه شوی ده، بیا څه کول غواړي. شاسوار په تبلیغ پښیمانه شوی ده، بیرته غواړي چې موسیقي پیل کړي. پاکستانی پخوانی سندرغاړی شاسوار له 2 کلن تبلیغ کول وروسته خبر ورکړی ده چې نور د تبلیغ لاره پرېږدي او یو ځل بیا د موسیقي ډګر ته مخه کوي، خو پر وړاندې خلکو غبرګونونه ښودلي دي. شاسوار نن په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې 2 کاله کېږي نوموړی تبلیغ کولو ته مخه کړې ده، خو هیچ چا یې پوښتنه نه ده کړې او له خورا اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوی ده چې له همدې امله بیرته د موسیقي ډګره ته راووځي. هغه وایي شاوخوا 2 کاله مې تبلیغ وکړ خو هیچا مې پوښتنه ونه کړه، اوس یو ځل بیا سندرې پیلول غواړم، په دې توګه به دواړو دنیا او آخرت ته کار وکړم، قسم ده که په ټول ژوند کې وکړې نور به هم ذلیله کېږي. د شاسوار دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډیر لاس په لاس شوې ده چې په دې کار سره د خپلو مینوالو د لاس ورکولو ترڅنګ خلکو کلک غبرګونونه ښودلي دي. خلک وایي شاسوار په دې وروستۍ کې ډیره ښه لار غوره کړې وه، خو په دې کار سره به خپله وروستۍ خاتمه هم خرابه کړي او د اسلام هغه جذبه به بیرته ترې ووځي. داسې ویل کېږي چې شاسوار د تبلیغ کولو پر مهال له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوی ده او غواړي د هنر له لارې خپل اقتصادي ستونزې بیرته حل کړي. پښتو موسیقۍ ته د شاسوار بیرته د راتګ خبر د هغه یو شمېر نورو ملګرو په لومړیو کې ورکړی و او ویلي و چې د یو لړ مجبوریتونو له کبله غواړي بیرته موسیقۍ ته راوګرځي، خو نن په خپله شاسوار هم یاده خبره تایید کړې او منلې ده چې د ستونزو له کبله بیرته د پن نه راګرځېده. شاسوار شاوخوا 19 کاله عمر لري، د پاکستان په سوابۍ کې زیږېدلی ده، د خپل ژوند ډیره برخه یې په کراچۍ کې تېره کړې ده. هغه په لومړیو کې د موسیقۍ غوره کړه، بیا یې تبلیغ او اوس بیا موسیقي ډګر ته راغلی ده. شاسوار وړاندې کله چې د تبلیغ ته مخه کړې وه په خپله یوه مرکه کې ویلی و چې شاوخوا 1.5 کال د یو فنکار په توګه کار کړی ده، خو په خپلو کارونو باندې سخت پښیمانه شوی یم او ټول ژوند مې په ناسمه لار تېر کړی ده. هغه یو پښتون ده چې یوه خبره وکړې له خپلې خبره نه اوړي. ته پنجابی چې یوه خبره دې وکړه او له ستونزو سره مخامخ شوې، نن بیا له خپلو خبرو واوښتې. نر پښتون غیرتي پښتون تل دې ژوندی وي. که ویډیو مو راسره خوښه شوي نو لایک یې کړئ. ستاسو خواږه نظرونه غواړم. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.